درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. حامد کرزي له BBC سره په مرکه کې ویلي له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالب ډله په رسمیت وپیژني، خو دننه په هیواد کې هم افغانان باید د دې ډاډ ورکړي چې طالب ډله د ټولو استازیتوب کوي که نه. نوموړي پر لوی جرګې هم ټینګار کړی چې د ده له نیزه د افغانانو هیلې خوندي کولی شي. کرزي ویلي چې د طالب ډلې ملاتړ دې وشي او نړیواله ټولنه هم باید راشي او رښتینې مرسته وکړي، خو لاسوهنه دې نه کوي. هغه ډېره کړه افغانان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم او یا هم په یو او بل نوم د بهرنیو لاسوهنه نه غواړي. حامد کرزي د افغانستان له ګاونډیانو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. کرزي په دغه مرکه کې دغه راز ویلي چې د امریکایانو لخوا د بې پیلوټه الوتکو اپریشن بډوال یا مخالف دی، او که امریکایان افغانستان کې پوځي اپریشن کوي نو دا ډیر ناسم کار دی. کندوز کې د طالب ډلې ځایي چارواکو د کرنې او اوبو لګولو ریاست تجربه لرونکي او د ماسټرۍ لاسوند لرونکي کارمانان ګوښه او پر ځای د دیني ښوونځیو یا مدرسو پایرسان یا فارغان ګمارلي دي. هغه لیک چې د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 14مه اشتسوب ورځپاڼې ته رسېدلی ښکاري چې کندوز کې د طالب ډلې ځایي چارواکو د دغه ولایت د کرنې مدیریتونو ته 9 کسان ګمارلي دي. له بلې خوا سرچینې وایي چې د دې لیک پر بنسټ مسلکي او د 10 کلنې تجربې لرونکي کسان ګوښه او پر ځای د دیني ښوونځیو پایرسان یا فارغان ګمارل شوي دي. د معلوماتو له مخې د طالب ډلې ځایي چارواکو د خان آباد، امام صاحب، دشت ارچي، ګلتپې، کلایزال او علي آباد ولسوالیو د کرنې مدیریتونو ته 9 کسان ګمارلي دي. د یوې سرچینې په خبره ګوښه شوو کې داسې کسان هم شته چې د ماسټرۍ لاسوند کلونه کاري ازمیښته یا تجربه لري. د نوموړي په خبره اوس مهال دې مدیریتونو ته داسې کسان ګمارل شوي چې زده کړیز لاسوند نه لري او د کرنې په برخه کې پر څه نه پوهیږي. قطر وایي د کابل هوایي ډګر د پاتې برخو رغولو ته چمتو یو. قطر د کابل هوایي ډګر د پاتې برخو رغولو او کارندولو یا فعالولو ته لیوالتیا ښودلې ده. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن الثاني ویلي چې